أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 40. په دې آیات کریمه کې رب عزوجل د بني اسرائیل قوم اړونده څه خبره کوي. خو مخکې تر دې چې د بني اسرائیل اړونده د رب عزوجل هدایت او د رب عزوجل ارشادات بیان کو، پرونی درس کې څو جزئی خبرې لږ تشریح غواړي. یوه خبره ده چې رب عزوجل و آدم علیه السلام ته ځینې کلمات وروښودلې. فتلقى آدم من ربه کلمات، رب عزوجل و خپل بنده حضرت آدم علیه السلام ته ځینې کلمات ورزده کړلې او دا یې ورته وښودل چې ای آدم ته د خپل رب څخه طلب د مغفرت کوه او دا کلمات وایه. نو کله چې آدم علیه السلام دا کلمات ویلې، الله فرمایي فتاب علیه، الله عزوجل رجوع د رحمت پر د باندې وکړل. توبه د دې نسبت کچیر بنده ته وسی، یعنی پر ګناه پښیمانی، او که نسبت الله ته وسی رجوع د رحمت. الله قدر ځینې ناراضه سوی و، بیرته هغه خپل رحمت او خپل رضایت د ته راوګرځاوه. دې ته توبه ویل کیږي که د توبې نسبت الله ته وسی. او که د توبې نسبت بنده ته وسی، نو په توبه کښلو کې 3 شیان شته. یو دا چې په تیره زمانه کې چې د کم کار کړی دی پر هغه باندې کلکه پښیماني. اوس حالي زمانه د الله عزوجل څخه پر تیره ګناه باندې بخښه غوښتل، او په آینده زمانه کې کلکه عزم د ګناه نه کولو، دې ته توبه ویل. پر تیره ګناه باندې کلکه پښیماني، اوس د الله څخه طلب د مغفرت، او په آینده کې د ګناه نه کولو کلکه هوډ، دې ته توبه ویل کیږي. هلته الله عزوجل فرمایلی وفتاب علیه، الله رجوع د رحمت وکړه پر آدم علیه السلام باندې. آدم علیه السلام توبه وکړل. توبه څه ته وایي؟ دغه د توبې تعریف. او الله جل جلاله ته تواب ویل کیږي. تواب دا یو داسې لفظ دی چې د دې نسبت الله ته هم کېدلی سي او بنده ته هم کېدلی سي. چې الله ته نسبت وسي نو مطلب دا دی تواب، الله عزوجل پوره توبه قبلونکي، په پوره توګه باندې پر خپلو ګناهګارو بندګانو باندې د رحمت رجوع کوونکي، پوره توبه قبلونکي. او که بنده ته نسبت وسي تواب، یعنی پوره توبه ایستونکي، پوره پښیماني کوونکي پر ګناه. تواب نسبت الله ته هم کېدلی سي، بنده ته هم کېدلی سي، خو د تائب نسبت الله ته نسي کېدلی. تائب معنا پر ګناه پښیمانه کېدونکي. پر ګناه پښیمانه کېدونکي یوازې بنده جوړېدی سي، الله نسي جوړېدی. دا د توبې اړونده خبره وه چې په تیر درس کې باید روښانه سوې وای. دوهمه خبره دا چې هلته رب عزوجل 2 ځایه حکم وکړي، قل نهبطوا منها جمیعا. یو په 14 نمبر آیت کې وقل نهبط بعضكم لبعض عدو. آدم علیه السلام ته الله عزوجل وفرمایل کښته سئ د جنت. او بیا ورپسې دستې په 18 نمبر آیت کې بیا الله عزوجل ورته فرمایي قل نهبطوا منها جمیعا. هلته هم د اهبطو حکم دی، دلته هم د اهبطو حکم دی. دا تکرار چې سوی دی وای وجه دا ده چې د اول ځل چې الله عزوجل آدم علیه السلام ته حکم وکړي چې اهبطو کښته سئ د جنت څخه، په داسې حال کې چې تاسې د الله نافرماني وکړل، د الله رحمت پر تاسې قطع سو، نور په جنت کې ستاسې د اوسېدو لپاره ځای نسته، ستاسې د عمل په وجه باندې نور تاسې د جنت کښته سئ. هلته د الله ناراضګي وه، هلته د دې د عمل په وجه باندې د جنت څخه وتل وه. او دا دوهم ځل چې بیا الله عزوجل ورته فرمایي قل نهبطوا منها جمیعا، دلته بیا کښته کېدل
هغه مهال دی چې آدم علیه السلام ډېر خپل رب ته ژړلي دي. رب عز وجل د ده توبه قبله کړې ده، که څه هم ده خو ګناه نه وه کړې، خو د سترو انسانانو وړه اشتباه هم دا هم ډېره لوی. او وایي حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیکان کسان چې نیک کارونه کوي دا که مقربین انسانان وکي د هغو په نسبت په بدي، یعنې یو عادي کار دی، یو عام سړي ته ثواب دی، خو هغه الله ته نږدې کس هغه باید دومره سترې نیکۍ وکړي چې دغه ادنا کار باندې پر دا لږ کار باندې غاړه ونه باسي. د مثال په ډول باندې که چیرې یو عادي سړی راسي او د جماعت لپاره یې لنګوټه هم نه یې تړلې او پاک کالي هم نه یې اغوستې، پر اول وخت هم نسي را د شا په صف کې ودرېږي او د لمانځه پوره آداب هم ترسره نه کړي، د ټولو سنتونو پابندي ونه کړي، بیا هم د یو نیک کار وکړي، رالی مسجد ته اودس یې تازه کړي، فرض لمونځ یې ادا کړي، په جماعت یې ادا کړي، هېڅ بدي نشته، ثواب الله ورکوي، نیکي ده. اما د هغه کار که چیرې یو ولی الله وکړي هغه دپاره بیا بد کار دی. هغه باید په اول وخت کې راشي، هغه باید تکبیر اولا ونیسي، هغه دپاره بد دی، مګر د یو عام سړي دپاره ښه کار دی. نو چون د نیکانو خلکو مرتبې ډېرې لوړې دي، دا چې ده په ایره د الله مخالفت کړی دی، په ایره یا په اجتهادي غلطي د غنمو دانه خو نه مشهوره ده که نه، نو خو دا خبره م وکړه چې هره درخته چې د الله په علم کې د هغه درخته ده، بیا هم د ده دپاره بدي وه. نو دا دوهم ځل چې د الله عز وجل د رحمت رجوع پر ده باندې وسوه، اهبطو منها، کښته سئ، دا دوهم واري نو تاسې راکښته سئ ومځکې ته په اعزاز و شرافت او د خلافت سره. هغه اول واري مخالفت و، د الله ناراضګي وه، دا دوهم واري بیا اعزاز دی، دا دوهم واري بیا سلطنت دی، خلافت دی. ځکه اصلا خو الله جل جلاله آدم علیه السلام د جنت لپاره نو پیدا کړي، اصلا خو الله جل جلاله ملائکو ته دا خبره کړې وه انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم، د مځکې سلطنت و خلافت په د دې کس په لاس کې وي. نو آدم علیه السلام خو اصلا د خلافت دپاره پیدا و، دا چې جنت ته څو ورځې ولاړی فقط د دې دپاره چې عملا د نعمتونه وویني. هغه اول واري د جنت څخه وتل د ناراضګۍ په صورت، د مخالفت په صورت، دوهم واري د جنت څخه کښته کېدل د خلافت په نیت چې د مځکې واکمن او خلیفه وټاکل سي. ځکه دوه واره خبره راغلی، بیا الله جل جلاله دا خبره ورته کړې ده، فاما یأتینکم مني هدى، دا درېیمه خبره. پس نو که بیا چیرې زما د لوري څخه تاسې ته هدایت راسي، دلته به خلک دوه ډوله، ځینې کسان به هغسې وي چې هغه به د دې هدایت تابعداري وکړي، هغه ته به الله جل جلاله دوه انعامه ورکړي، او ځینې کسان به داسې چې هغه به مخالفت وکړي، که یې مخالفت وکړي هغه ته به الله عز وجل همیشنی دوزخ ورکړي. هغه کسان چې د الله عز وجل د هدایت تابعداري وکړي، الله چې کوم هدایت و آدم علیه السلام او یا د ده اولادو ته رااستولی دی په هغه عمل وکړي، نو هغه ته به دوه امتیاز الله دا ورکړي، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پر دې به ویره نه وي او نه به دوی غمجن وي. خوف به د دوی دپاره نه وي، حزن به د دوی دپاره نه وي. خوف څه ته وایي؟ حزن څه ته وایي؟ وایي خوف دې ته ویل کېږي چې په آینده کې یو احتمالي خطر وي یا یقیني خطر وي، دا خطر تر پیښېدو مخکې ناارامه کېدل دې ته خوف وایي، ویره. که سبا یا بل سبا یا هفته بعد هغه پلانی خطر پیښ سو، نو دی اوس دا ورته وارخطایي، دې ته خوف وایي. حزن دې ته ویل کېږي چې په تېره زمانه یا فلحاله یو مصیبت پیښ دی، د هغه په وجه ناارامه کېدل دې ته حزن وایي. نو کم کسان چې د الله د هدایت تابعداري وکړي، د هغو دپاره به ویره نه وي او غم به نه وي. ویره او غم په دنیا کې، ویره او غم په آخرت کې. ویره او غم به په آخرت کې د دې دپاره نه وي، دا خو معلومه خبره ده. جنتیان په جنت کې به نه غم وي نه به ویره وي، او په دنیا کې د هر مسلمان دپاره غم سته، هر مسلمان ته څه تکلیف. خو نیکان انسانان داسې د الله عز وجل په محبت کې غرق سوي وي چې هر تکلیف پر ورسېږي، د الله عز وجل هغه محبت د تکلیف ته د څخه ایر. که نه نو انبیا علیهم السلام، اولیاء رحمهم الله، دوی په اکثره وخت کې به غمجن وه،
خو دا غم به د آخرت و د دنیا غم به نه و چې د دنیا هر تکلیف ور ورسېدی پروا یې نه کوله. نه، په دنیا کې د احتمالي خطراتو ویره په زړه کې د دې څه ورسره وه. دا چې څوک کامل مؤمن جوړ سي په دنیا کې هم د هغه څخه غم لرې کېږي، حزن لرې کېږي، د الله د محبت په وجه باندې ویره ځینې لري د الله د محبت په وجه باندې. دا کلکه عقیده وي چې ته زما په تقدیر کې لیکل سوي دي هغسې به کېږي، نه به زیاتېږي نه به کمیږي. او کم کسان چې د الله د دین تابع نه وي هغه به د دنیا په امورو کې هم په غمونو او ویرو اخته وي، په آخرت کې هم. دا درې خبرې د تېر درس اړوندوې باید لږ روښانه سوي وای. اوس راځو د ننني درس لپاره. الله جل جلاله فرمایي یا بني اسرائیل، ای د اسرائیل زامنو. اصلا دا صورت چې را شروع سوی دی په دې صورت کې ډېره زیاته برخه بیان د اهل کتابو، په اهل کتابو کې بیا خصوصي ډول د یهودیانو د اعتراضونو جوابونه. چون دا صورت مدني دی، په مدینه منوره کې یهود زیات و نسبت و نورو ته. یهودیان یا ټول اهل کتاب دا په مدینه منوره او شاوخوا سیمو کې معزز خلک ځکه بلل کېدل چې دوی ته اهل العلم ویل کېدل، د علم خاوندان. د دوی سره د تورات او د انجیل علم و، نو ځکه خلکو په درنه سترګه ورته کتل. او دوی تر ټولو زیات حسد او عناد د مسلمانانو سره شروع کړي، ځکه چې د دوی په تسلیمېدو سره نور نو د دوی عزت لی، د مسلمانانو عزت راتلی، هغه د دوی پخوانی چوکۍ، هغه د دوی پخوانی عزت هغه له منځه تلی، نو ځکه دوی مخالفت شروع کړي. الله جل جلاله و دوی ته اعلان کړي و ای د بني اسرائیل، ای د اسرائیل اولاده، تاسو دوه کاره وکړئ. لومړی کار دا چې الله عز وجل کوم ستر ستر نعمتونه تاسو ته درکړي وو هغه در یاد، تاسو ته درکړي وه یا ستاسو پلرونو او نیکونو ته درکړي وه. او دوهم کار دا وکړئ چې الله جل جلاله ستاسو سره کومه وعده کړې ده هغه وعده پوره کړي. الله جل جلاله چې بیا ستاسو سره کومه وعده کړې ده هغه به الله پوره کړي. د نعمتو یادېدل د دې دپاره چې کله یو چا د چا سره احسان کړي هغه احسانونه یې راپرزړه کړي نو باره یو لږ شرم و حیا ورته ودرېږي. تاسې د الله انعامات در پر زړه کړي چې کوم نعمتونه یې درکړي دي هغه در یاد، نو باره به لږ فکر وکړي چې لوی رب څونه غټ غټ انعامونه پر موږ باندې کړي دي، هغه رب یو پیغمبر راواستوئ، د هغه رب په مخالفت موږ ولاړ یو، لږ به شرم درته ودرېږي. په دې وجه نعمتونه در پر زړه کړي. الله جل جلاله فرمایي و یا بني اسرائیل، ای د اسرائیل اولاده. اسرائیل دا عبرانی لفظ دی او د دوو لفظو څخه جوړ. اسرائیل، اسراء د عبد په معنا دی، ایل د خدای په معنا دی. د دې معنا دا ده عبد الله. اسرائیل څه معنا؟ عبد الله. اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم. د یعقوب علیه السلام دوه نومونه دي، یو نوم یعقوب دی او بل نوم اسرائیل دی، معنا عبد الله. دا دوه نومان یعقوب علیه السلام ته الله ورکړي. چون تمام بني اسرائیل او اهل کتاب یهود و نصارا دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاده ده، نو ځکه الله عز وجل ورته خطاب کړي و ای د اسرائیل اولاده، ای د یعقوب اولاده، اذکروا نعمتي، یاد کړئ زما نعمتونه، التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما پر تاسو باندې کړي. کم نعمتونه چې مې در باندې کړي دي هغه در یاد. هغه کم نعمتونه الله جل جلاله دی د فرعون د منګولو خلاص. فرعون دا یو غټ بدماش باچاو او پر دې ډېر ظلمونه کول. الله جل جلاله پر دې ستر انعام وکړي. د فرعون تر حکومت د الله ورته راچپي ټول غلامان و، دی خالی لاس و، فقیران و او سخت تر ظلم لاندې و. د رب عز وجل د قدرت فیصله و. یو ستر طوفان د فرعون پر لوی حکومت باندې راغلی، دا غټ حکومت الله ورته راچپه کړي، دی یې آزاد کړ. الله جل جلاله پر فرعون باندې څو عذابونه راوستل، هغه به پکښې گرفتار سوه، دی به خلاص سوه. بحر قلزم په دې کې فرعونیان ټول هلاک سوه، الله دی خلاص. د تیه میدان هلته الله پر دې باندې وریځ مقرره کړل چې دی عید المره وژغورل. هلته الله جل جلاله من سلوا پر دې مقرره کړل. هلته الله جل جلاله د یوې ډبرې څخه 12 چینې دی ته راویستلې. هلته الله جل جلاله دی ته حکومت ورکړ، د شام حکومت ته دی دپاره و، علم یې دی ته ورکړ، 4,000 انبیا یې په دې کې ولېږل. دا دونه انعامات چې الله جل جلاله دی ته ورکړل، نو د دغه نعمتونو یاد چې دی وکړي، په دا خپل زړه و فکر کې چې دا خپل رب راوګرځي چې زما رب ما ته دومره نعمتونه راکړي دي، اوس چې هغه رب ما ته پیغمبر را استولی دی، وایي دا دین ومنه زه نه منم، مخالفت کوم او ولې زما عزت و پیسې پکښې ځي. الله جل جلاله فرمایي وایي بل کار دا و اوفوا بعهدي،
وفا زما په وعده باندې وکړه، زما سره چې مو کومه وعده کړې ده هغه زما سره وعده ده پوره کړي. اوفي بعهدکم، زه به ستاسې سره وعده پوره کړم. د الله وعده څه وه چې د دوی سره یې کړې ده او د دې وعده څه وه؟ دا دواړې وعدې الله جل جلاله د سورة مائده په 12 نمبر آیت او د سورة آل عمران په 182 نمبر آیت کې الله جل جلاله بیان کړي. د سورة آل عمران 182 نمبر آیت کې الله جل جلاله هغه وعدې دې ته وريادې کړي دي او هغه وعدې د دې سره په تورات کې کړي دي. الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وایي هغه وخت د یادولو وړ دی چې الله جل جلاله د ټولو انبیاو څخه کلکه وعده واخیستل. داسې وعده یې واخیستل چې تاسو ته مې کوم کتاب او علم درکړي او د دغه کتاب وروسته ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بیا تر دې وروسته به بیا تاسو ته یو رسول راځي هغه به تصدیق د هغه کتابونو کوي چې ستاسو سره شته چې هغه پیغمبر علیه السلام. نو تاسو وعده داسې وکړئ لتؤمنن به، تاسو به پر دې پیغمبر ایمان راوړئ، ولتنصرنه، تاسو به د دې پیغمبر نصرت کوئ. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري. بیا الله جل جلاله دې انبیاو ته دا خبره وکړل چې تاسې به پر دې پیغمبر ایمان راوړئ او د دې پیغمبر خبرې به منئ، د دې پیغمبر ملاتړ به کوئ، دا وعده به کوئ. تاسو دا وعده کلکه وکړل، اقرار مو وکړئ، پر دې کلک ودرېدلاست. انبیا ورته وویل قالوا اقررنا، موږ اقرار وکړ. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تاسو شاهدان سئ، زه هم ستاسو سره شاهد یم. دا زموږ او ستاسو ترمنځ وعده ده. د انبیاو څخه چې د بني اسرائیلو الله وعده واخیستل، هر نبي بیا خپل امت ته دا خبره ورسول چې خبردار موږ که موجود وو، هغه پیغمبر چې الله زموږ سره وعده کړی دی هغه رالی، موږ ټول ایمان ورباندې راوړو، ملاتړ یې کوو، او خبردار ای زموږ امتونو که چیرې موږ نه وو دغه پیغمبر رالی ټول ایمان ورباندې راوړي او ملاتړ یې وکړي. دا وعده هر پیغمبر خپل امت ته ورسول، تر دوی د هغه وعده را رسېدلې ده. نو دغه وعده چې انبیاو کړې ده او د تاسو را رسولې ده، په تاسو یې منلې ده، ونیسئ دغه وعده پوره کړئ. هلته بیا الله جل جلاله فرمایلي وه فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. او چا که اعراض وکړي د دې وعدې څخه یې مخ واړوي، هغه بیا د فاسقانو څخه وي. او همدا ډول د سورة مائده په 12 نمبر آیت هم الله جل جلاله دا وعده کړې ده، هغه وعده چې د دوی څخه یې اخیستې ده او هغه وعده چې الله جل جلاله ورسره کړې ده. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. الله جل جلاله فرمایي وای د بني اسرائیل قوم څخه موږ داسې وعده واخیستل چې تاسې به د الله د دین احکام ټول عملي کوئ، لمونځونه به کوئ، زکاتونه به ورکوئ، زما پر رسولانو ټولو به ایمان راوړي، ملاتړ به یې کوئ او د الله عز وجل ته به قرض حسن ورکوئ، یعنې د الله چې کوم حق په مال کې پر تاسې لازم بللی دی هغه به ورکوئ. که مو دا کارونه کول، الله وایي زما وعده نه بیا دا لأکفرن عنکم سیئاتکم، ستاسو بدۍ به درته معافوم، ګناهونه چې مو کړي دي دا به درته بخښم. ولأدخلنکم جنات تجري من تحتها الانهار، هغسې جنتونو ته به مو داخلوم چې د درختو تر شاخو لاندې بهان د ویالې بهیږي. نو الله جل جلاله هم وعده ستاسو سره کړې وه، تاسې هم وعده کړې وه. نو اوس تاسې پر خپله وعده باندې وفا وکړئ، الله جل جلاله به پر خپله وعده وفا وکړي. تاسې به راپورته کړي، په دنیا کې به مو کامیابه کړي، ګناهونه به مو درته معاف کړي، جنت ته به مو داخل کړي. خو تاسې هم هغه وعده برپایه کړئ چې الله په تاسو کې پیغمبر پیدا کړي د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه، هغه علائم ټولې پکښې موجودې دي. ونیسئ تاسې د دغه پیغمبر ملاتړ وکړئ، پر دې ایمان راوړئ. او بیا ورته فرمایي وإیای فرهبون، خاص ما څخه وویرېږئ. دا فکر مه کوئ چې ځه الله چې کړې وعده د هغه دې نه برپایه کوي، موږ به هم نه برپایه کوو. نو څه دي؟ نه داسې نه ده. الله وایي زما څخه وبېرېږئ، زما قدرت زیات دی، بیا مو پر دې نه پرېږدم چې تاسې به موږ په وعده وفا نه کړو. الله به په دنیا کې هم ذلیل کړي او په آخرت کې هم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.